د بلبل یوټیوب چینل لیدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله ښه اوسئ او ښه سهار مو پیل کړی وي. موږ دا ځل راغلي یو الیشنګ ولسوالۍ ته او غواړو د توتانو میله وکړو او دا میله په تاسو ووینو. دا منظرې، اوبه، سیند، ښایسته هوا، دا ټول غواړو په تاسو ووینو او غواړو مختلف قسم توتان هم په تاسو ووینو. نو که غواړئ چې موږ سره توتان ووینئ، خوراک پاس هم نسئ کولی. که خوراک کوئ نو موږ سره په رابطه کې سئ، خوراک ځایونو ته هم تاسو وړو. نو موږ سره په تماس کې سئ او تاسو موږ وړو او تاسو دې خوشحالۍ ته هیله. درنو لیدونکو، لکه تاسو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، داسې تارپال نیول کېږي ورته او داسې خوندور توتان بیا راغورځېږي. تاسې ګورئ دغه ده، ماشاءالله ماشاءالله. وګورئ دا د الیشنګ توتان دي او دلته خو څو قسمه توتان دي، تور توت دي، ازغن توت دي، شوله توت دي. درنو لیدونکو، د کوټالۍ سیمې یو تن اوسیدونکي سره خبرې کوو او دا دی موږ ته به نوم اول راواخلي او بیا به ترې څو پوښتنې نورې وکړو. ستړی مه شئ، نوم دې راته ووایه. خیر اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سیار دی، د الیشنګ ولسوالۍ د همدغه کلي چې کوټالۍ نومېږي اوسېدونکی یم. ډېر ښه سیار خانه. که راته د توتو په هکله معلومات راکړې، څو قسمه توتان دي دلته، په کومو سیمو کې دي، د سیند غاړه کې شته نشته، پاس شته دي؟ توتان خو مختلف قسم دي، خو هغه چې خوراک چې دي هغه بیا یو قسم دي، مختلف قسمونه پکې نشته او زیاتره د غره په لمنو کې، البته د سیند غاړه کې نه، خو د غره په لمنو کې پیدا کېږي. کوم توتان دلته ډېر پیدا کېږي؟ عمري توت دلته زیات پیدا کېږي. ډېر ښه. دغه کوم توتان چې تاسو وڅنډل دا عمري توت دي؟ هو بالکل. آفرین. د دې خوراک او دغه څنډل چې داسې تارپال تاسو ورته راوړی دی، دغسې تارپال ورته راوړل کړئ، که دې نه کوچنی تارپال وي نو دا توتان پکې څنډل کېږي؟ څنډل کېږي ولې نه، خو ضایع کېږي زیات. نو همدې لپاره موږ خواري کوو چې غټ تارپال اوسېږي بیا ضایع کېږي نه په ځمکه. توتانو د موده
لکه څو ورځې څو میاشتې څه وخت شروع کیږي تر کوم وخته پورې وي؟ دغه توتان د ثور د 15 څخه شروع کیږي چې پخیږي په پخېدلو راځي تر جوزا 15 پورې، یعنی یو میاشت فکس وي. دلته سفر ته د نورو ولایتونو څخه سیاحتي چکر وهونکي راځي؟ ولې نه ډېر خلک راځي، ننګرهار او کابل او دغه شاوخوا اطرافونه مرکز خپله مهترلام نه خلک راځي توتان خوړلو لپاره. کله چې دغه سفر د سیاحت خلک دلته راځي په چکر باندې دوی توتان سنډي یا تاسو ورسره کومک کوئ؟ تاسو ورسره شړومبې نور شی د همکاري په صفت ورسره ورکوئ؟ ولې نه دا خو د پښتنو هغه یو رواج په ډول به ووایم، هغوی که دلته راځي نو ترپال او شړومبې دا شیان ځان سره نه لري، نو حتما د سیمې خلک کومک کوي ورسره. پیغام د خلکو لپاره څه ده؟ د لغمان د اوسیدونکو لپاره، د نورو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره پیغام یې دا ده چې وطن کې د امن فضا ده، هر وخت کولی شي چې دلته راشي او توتان وشي جان کې همداسې مختلف قسمه میوې موږ په خدمت کې یو. ډېره مننه، خیر اوسې. هر کله راشي. درنو لیدونکو، د کوټالۍ سیمې یو تن اوسیدونکو سره مې خبرې وکړلې، احمد سیر نومېده. نو اوس دغه توتان موږ اخلو، د سیند غاړه کې پاکوو او خورو او تاسو ته د سیند غاړې ننداره او د توتان خوراک ښیو. درنو لیدونکو، د کوټالۍ سیمې یو تن بل لیدونکي سره یو څو خبرې کوو. ستړی مه شې ګرانه. خیر اوسه، ډېره مننه. نوم مبارک دی راته ووایه. زما نوم محمد سالار صافی دی، د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د کوټالۍ د کلي اوسېدونکی یم. موږ خو راغلي یو د توتانو میلې ته، که دغه د توتانو د میلې په باره کې راته لږ وضاحت راکړې. د توتانو میله خو موسمي میله ده. کله چې توتان پخیږي نو طبعا دغه لرې پرتو سیمو کې چې کوم ځایو کې توتان شته دی، کوم ځایو کې چې داسې میله ځایونه دي، زیات خلک راځي او خپله خصوصا ما ته هم ډېر خوند راکوي چې توتانو میلې ته زه خپله چېرته ځم یا نور خلک راځي، ملګري راځي. نو کورم ودان چې تاسې راغلي یاستئ دلته د توتانو میله کوئ، او د توتانو میله خو زه به څه وایم ډېره خوندوره ده. ډېر ښه. څو قسمه توتان دلته شته دي او دلته د سیاحت کوونکي چکر ته چې څوک راځي دوی سنډي؟ دلته ډېر قسمه توتان شته دي، خو نور قسمونه یې څوک نه خوري. یوازې دغه سره توتان چې کوم دي دغه خوړل کېږي، او پاتې نور تور توتان دي او سپین توتان دي. اگر که د توتان نور ډېر قسمونه دي چې شمړه توت ورته وي او نور اوږده او لنډ او رقم توتان وي، خو دلته یوازې دا یو قسم خوړل کېږي، نور یې لا دلته څوک نه خوري. کوم قسم توتان دلته شته دي؟ چې شته دي نو همدغه سره توتان دي، تور توت دي، سپین توت دي، او نور که داسې شوقي څوک وي هغه نور اوږده شمړه توت او همداسې نور توتان وي چې هغه د دغه توتان لږ مخکې پخیږي، خاص سپین توتان وي، شاتوت ورته وي، هغه ځان دپاره پیوندۍ جوړی بیا یې خوري، خو هغه د هر چا نشته، عام نه دي، عام یوازې دا یو قسم توتان. تاسو نه ډېره مننه چې دلته سیاحت کوونکو سره مرسته کوئ او په دغه برخه کې ورسره همکاري کوئ. مخکې ستاسو یو کلیوال وویل چې موږ ورسره د شړومبو په برخه کې همکاري کوو، څوک ورته تروې وایي؟ بلکل، شړومبې خو چې توتانو نه وروسته ونه خوړل شي خوند نه کوي، او دا شړومبې چې دي په اصطلاح د توتانو مالګه ده، خو مالګه یو ځای خوړل کېږي، که اکثره دا ترې وروسته خوړل کېږي، هغسې دغه نه دی. نو مطلب دا چې شړومبې دلته چې هر چا نه وغواړي، څوک میلې ته راغلي وي شړومبې ورته راوړي، تاسې به ورته تروې وایي، شړومبې به وایي، موږ هم ورته دا دواړه نومونه اخلو. نو په هر کور کې دا پیدا کېږي، او د دې ځای خلک په دې برخه کې د چکریانو، د میلیانو، د میلمنو په خدمت کې دي. ډېره مننه. لیدونکو ته د پیغام څه شی ده؟ لیدونکو ته مې پیغام دا دی چې په سوله ییزه فضا کې هر ځای کې چې د هر څه شي د چکر ځای وي، اگر چې دا موضوع د چکر په اړه ده که نه،
او د میلې په اړه د چکر ځای وي کوم ځای کې عمل ته لاړ شي چېرته چې ځایي خلک زما غږ اوري یا ما ګوري هغوی نه دا هیله لرم چې څوک چکریان میلیان میلمانه دوستان ملګري خواته راځي د هغوی پوره خدمت وکړي. ډېره مننه. خیر. پیدا رسیږي. تر بلې خپرونې ستاسو خدمت کې یو. ښې چارې.